رڼا رڼا شي چې سحر ته رسي لمر ته رسي رڼا رڼا شي چې سحر ته رسي لمر ته رسي ستوري له سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي د ټولواک خپلواک متعال سپېڅلي رب په لویه پاکه او سپېڅلي نامه حضور ته مو د هغه چا تحفه در وړاندې کوم چې له پیدایښت سره یې سمه الله جل جلاله دا دنیا پیدا کړه چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد له سلامه د علامه عبدالشکور رشاد خصوصي علی لیسې محترم عامر صاحب اقبال الدین نگار معاون صاحب برجان همراز سرښوونکی دانش د ټولو د قدر وړ استادانو ګلالیو زده کوونکو او د ستوري له ارمان سره د خپرونې مینوالو په ځانګړي ډول ارمان صاحب والد صاحب او ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ، ستاسو قدمونه زموږ په لیمو. ګلالیو زده کوونکو تاسو ته بهتره معلومه دی چې ستوري له ارمان سره دغه برنامه د افغانستان په هر ولایت کې ترسره کیږي. هغه زده کوونکي چې دوی په واقعیتي ډول باندې ستوري پاتې کیږي د دوی د علم د سویې د پرمختګ دپاره نو نن هم دوی خوشبختانه په علامه عبدالشکور رشاد خصوصي عالي لیسې کې د دې برنامې میلمانه دي. بیا هم هر کلی ستړي مه شئ، په خیر راغلی. یادونه کوو چې دغه برنامه به د قرآن کریم په مبارکو آیتونو پیل او له هغې څخه وروسته به د محترم مدیر صاحب اقبال الدین نگار د ښه راغلاست وینا او په وروستۍ برخه کې به د ستوري له ارمان سره برنامې ته مستقیما راګرځو چې له زده کوونکو څخه به دلته د خپلې سویې مطابق امتحان یا ازموینه اخیستل کیږي. نو له ټولو زده کوونکو څخه هیله کوو چې د برنامې نظم را سره مراعات کړي او تر پایه پورې را سره په چوپه خوله پاتې شي او دوی هم تر برنامې خوند واخلي. دا چې دغه غونډه د رحمتونو، عظمتونو، برکتونو څخه برخمنه شي نو د تلاوت دپاره د علامه عبدالشکور خصوصي عالي لیسې محترم استاد یاسیني صاحب راغواړو چې راشي تاسو ته دغه غونډه د قرآن عظیم الشان په څو مبارکو آیتونو سره پیل کړي. محترم استاد یاسیني صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الله ربنا ورب العالمين وهو خير الناصرين. اللهم يسر علينا هذا المجلس ولا تعسر علينا هذا المجلس، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. آمنت بالله صدق الله العظيم. په دې برخه کې د علامه عبدالشکور رشاد خصوصي عالی لیسې محترم د قدر وړ هغه څوک چې ولسونه یې د علم له برکته هدفونو ته رسېدلي دي، راغواړو ډېر د قدر وړ او دروند شخصیت مدیر صاحب اقبال الدین نگار چې تر دریځه پورې راشي، تاسو ته خپله د ښه راغلاست وینا در واوروي. محترم مدیر صاحب اقبال الدین نگار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستوري د ارمان ګروپ قدرمن مشرتابه امان الله کلیوال صاحب ورسره راغلي پلاوي، قدرمنو استادانو، ګلونو شاګردانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او دغه شاندار پروګرام او شانداره غونډه چې ستوري د ارمان سره د افغانستان په 40 ولایتونو کې پلي کېږي، په لاره اچول شوې ده، هر ولایت ته رسېدونه کوي او رسیدګي کوي. کور یې د آباد وي، الله پاک دې په ورځ قیامت کې دوی ته اجرونه ورکړي. او دا چې په پکتیا کې آغاز یې د عبدالشکور رشاد خصوصي لیسې څخه وشو، او دا د ویاړ ځای دی او دوی ته ښه راغلاست وایو. او قدمونه یې زمونږ په لیمو، الله پاک دې دوی ته د هر قدم اجر ورکړي. او دغه تشویقي خپرونه چې مخکې هم دوی موږ ته تشریح کړې ده او موږ ته یې د دې باره کې معلومات راکړي او موږ تر تاسو رسولي دي. او ستوري د ارمان سره وایي، یو شاعر وایي ژوند مې د سپین ستوري په څېر خوښېږي، لاس مې سپوږمۍ ځینې چاپېر خوښېږي. واقعا چې ستوري پروګرام ته او د ستوري ګروپ او ځان دپاره غوره نوم انتخاب کړی، او واقعا ستوری دی چې ځلیږي په ولایتونو کې. او دا زموږ دپاره ویاړ دی چې اولین ځل دپاره په پکتیا کې آغاز زموږ لیسې نه کېږي. او یو ځل بیا ټولو ته ښه راغلاست وایم. او دا چې پروګرام شروع کېدو والا دی، ټولو په ورته منتظر یو او تلوسه ده چې پروګرام به څه رقم ته پې مخ ځي او کوم کیفیت سره به وي. او خبرې په همدې خاطر هم نه لنډوو، بعضې ماشومان شاګردان مو په همدې خاطر صنفونو ته لیږلي دي چې هغو درسي بهیر هم پر مخ لاړ وي، او تر څو پورې موږ تاسې ته غونډه اخلال نه کړي ماشومان شاګردان. نو اوس تاسې ستوري د ارمان سره پرېږدمه، او الله پاک د وکړي چې خپرونه په خیر سره او په خپل هغو میادو سره سرته ورسېږي چې په کومو میادو دوی راغلي دي. او یو ځل بیا ښه راغلاست ورته وایم، او د دوی قدمونه زموږ لیمې هر کله راشي په خیره شو. د محترم د قدر وړ شخصیت مدیر صاحب اقبال الدین نگار له هر اړخیزې وینا څخه یې ونړۍ مننه چې د مېلمنو دپاره یې د هرکلي او ښه راغلاست وینا واوروله. ګلالیو زده کوونکو، رسما برنامه پیلیږي. نو د پروګرام په دې برخه کې هغه مېلمه چې واقعا د هیواد د راتلونکو ګلالیو زده کوونکو او ګلانو دپاره زیار وباسي، هغه څوک چې غواړي په راتلونکي معنا باندې د هیواد ګلالي زده کوونکي وروزي، هغه څوک چې په دومره عمر کې د هیواد د پرمختګ دپاره مټې رابډ وهلي دي، هغه څوک چې د علم په ګاڼه باندې غواړي د افغانستان راتلونکی سمبال کړي، هغه څوک چې د هیواد د پرمختګ او بیا رغونې دپاره زیار وباسي، هغه څوک چې
هیواد یې تل علمي برنامو څخه خلاص نه دی. هیواد ته یې د ژوند وخت ور وقف کړی دی. هغه څوک چې زموږ او ستاسو په شان د ګلالیو مخکښو خلکو مخکښو زده کوونکو لپاره د علم تیارې لرې کوي او رڼا ور په برخه کوي. راغواړو د پروګرام په دې برخه کې دروند او د قدر وړ شخصیت محترم پښتون ارمان صاحب چې راشي تر دریځه پورې او تاسو ته خپله برنامه رسما پیل کړي. محترم پښتون ارمان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ټولو درنو ګرانو قدرمنو استادانو مشرانو ښوونکو کشرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته ډیر زیات سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې راته تاسې ټول روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې مو پر تن وي. همداراز ټولو لیدونکو ته هم ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې راته تاسې ټول روغ جوړ اوسئ. ټولو ته ښه راغلاست وایم. زه پښتون ارمان یو ځل بیا ستاسو په چوپټ کې حاضر شوی یم. ستوري له ارمان سره خپرونه ده او تاسو ټولو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. ډېر زیات ښه راغلی زموږ یو بلې رقابتي خپرونې ته چې نن ورځ به هم یو په زړه پورې رقابت لرو، یو په زړه پورې لوبه به وي د ستورو ترمنځ چې تاسې هم راسره تر پایه ملتیا وکړئ. نن ورځ هم یو جالبه خبره دا ده چې کومه لړۍ مونږ روانه کړې ده. په دې لړۍ کې مونږ ډېر رقابتونه ترسره کړل. د کابل کې په غزني کې نو دا چې په دې لړۍ کې زمونږ دویم ولایت چې و هغه هم پکتیا و چې مونږ هم نن ورځ ورته راغلي یو او په پکتیا ولایت کې مو یو په زړه پورې رقابت جوړ کړی دی. د علامه رشاد خصوصي عالیه لیسې څخه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی دلته مونږ ته د دې زمینه برابره کړه چې راشو د دوی د زده کوونکو ترمنځ یو په زړه پورې رقابت ترسره کړو. نو دا زموږ لپاره ډېره د افتخار خبره وه چې راغللو مونږ هم پکتیا ولایت ته مو هم ځان راورسوو. دې نه به نور هم کوشش کوو د افغانستان ډېرو لرو ولایتونو ته به ځان رسوو او د ستورو ترمنځ به یو په زړه پورې رقابت ترسره کوو. نو ځای لري چې یو مننه هم وکړم زمونږ د مالي سپانسر کوونکو څخه حلمیان ګروپ د پاکوالي بسیال اتل چې تاسې کولی شئ د محصولاتو څخه استفاده وکړئ. په وینځونکو محصولات ډېر زیات لري، خپل هیواد لپاره خدمت کوي. دا چې ډېر زیات خدمت یې کړی په صنعت برخه کې، خو اوس کوشش کوي چې په علم او تعلیم په برخه کې هم خپل هیوادوالو ته خپلو خلکو ته خدمت وکړي. دا ډېر زیات د افتخار ځای دی. نو هیلهمند یم چې تاسې ټول هم راته روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. انشاءالله ټول خو انرژي لري، ناسم په انرژي ووایه، که داسې ووایه بیا رقابت نه ترسره کوو. انرژي خو ټول زیات لري، بس چې تاسې راته روغ اوسئ، رامټ اوسئ او هغه لوبغاړي چې راسره په سټیج کې دي دوی هم ښه په پوره توګه امادګي نیولې وي. نو موږ هم کوم مشکل نه لرو، یو په زړه پورې رقابت به ستاسو ترمنځ لرو. نو ګورو به چې دا چې پکتیا ولایت دی، نوی ولایت دی زموږ د لړۍ، ګورو به چې څومره خدمت شوی دلته د زده کړې په برخه کې، څومره زده کوونکي علم و تعلیم ته تشویق شوي دي، دوی په خپله څومره کار کوي علم تعلیم ته، څومره زحمت یې پکې باسلی. دا ډېرې پوښتنې چې زموږ په ذهن کې پیدا کیږي، نن ورځ به دا ډېرې پوښتنې موږ ځوابونه پیدا کوو. نو ځای لري چې بیا هم یو ځل مننه وکړم د حلیمیان ګروپ څخه پاکوالي بسیال اتل کوري ودان زمونږ خپرونه سپانسر کړې، نړۍ مننه ترې کوم. نو اوس راځو رقابت به پیل کړو. تاسې څه نظر ورکوئ، شروع کړو که نه؟ نو دا چې ټول ورته لیواله یې چې رقابت به شروع کوو. البته زموږ خپرونه د رقابت په هکله ده، رقابت به زموږ څخه نه پاتې کیږي. نو رقابت شروع کوو، ټیمونه دې هم آماده شي، تر هغه به مونږ یوه لنډه دمه وکړئ. رقابت شروع کوو. راځم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته آماده اوسئ. کله چې سردار دوست محمد خان کابل ونیو، خپل ورور امیر محمد خان ته کوم ځای وټاکل؟ شل ثانیې شروع شولې. زه بیا هم پوښتنه تاسو لرم، کله چې سردار دوست محمد خان کابل ونیو، خپل ورور امیر محمد خان یې کوم ځای وټاکل؟ ډېرې اسانه پوښتنه، مشوره وکړئ چې ځواب یاندئ. مایک ورته ورکړئ، ستاسو وخت کم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار والی وطن. کندهار ولایت. ستاسو ځواب سم نه دی او ستاسو وخت هم تمام شوی و. خیر،
اصلي ځواب یې دا دی چې د غزني ولایت والي وټاکه. مشوره سره وکړئ. دا ځواب تاسو ته چا درکړ؟ نهم ټولګي که د څوم نهم ټولګي ستاسو نوم څه دی؟ امید چې ځواب درکاوه مایک ورته ورکړئ چې خپله ځواب ته ووایي. سمه ده؟ راځم دویمه پوښتنې ته. بیا هم مشوره سره وکړئ. ډېرې اسانې پوښتنې دي. د مکې ښار په کوم کال کې فتح شو؟ د مکې ښار په کوم کال کې فتح شو؟ په 8 هجري کال کې. په څوم هجري کال کې؟ 8 هجري کال کې. ډېره عالي پوښتنه زده کوونکي دې هم تشریح کړي. ښه په درنو چوکچو سره ډېرې په زړه پورې ځواب همداسې ډېرې اسانې پوښتنې دي. کولی شئ چې راسره په اسانۍ ځواب شریک کړئ. دویمه پوښتنه له موږ سره همت الله. سمه ده؟ له موږ سره دویمه پوښتنې ځواب شریک کړئ. ډېره اسانه پوښتنه وه. راځم درېیمې پوښتنې ته. د طبیعت د اکسیجن کموالی د کومو ژوندیو موجوداتو له لارې پوره کېږي؟ ډېره اسانه پوښتنه ده. که په ځواب یې پوه شئ د نباتاتو ډېره تشریح کړئ. دوهمه پوښتنه هم له موږ سره همت الله ځواب شریک کړ. واقعا همت الله اوس نه ډېر تکړه ښکاري، ډېر ځیرک ده. دا ځینې چې مقام له تاسو څخه وګټي. کوشش وکړئ مشوره سره کوئ، په مشوره له موږ سره ځواب شریک کوئ. سمه ده؟ راځم څلورمې پوښتنې ته. ابن سینا د طب په برخه کې څو جلده کتابونه لیکلي؟ شل ثانیې شروع شوې. مشوره سره وکړئ چې هر چا ته ځواب یاد ځواب دې راسره. ابن سینا د طب په برخه کې څو جلده کتابونه لیکلي؟ ډېره اسانه پوښتنه ده. ستاسو وخت هم کمېدو دی. 3 2 1 وخت مو تمام شو. مشوره هم کوئ. وخت تمام شو. خیر، دوه پوښتنې مو ځواب کړي دي. راځم پنځمې پوښتنې ته. د افغانستان پلازمینه له کندهار نه کابل ته د کوم پاچا په وخت کې انتقال شو؟ ډېره اسانه پوښتنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د تیمورشاه په وخت. بله تشریح کړئ. ډېر په زړه پورې ډېر عالي وو. له موږ سره آخري پوښتنه هم سید حسن ځواب یې راسره شریک کړ. ډېر په زړه پورې مخته لاړئ او ډېر تکړه وئ. همداسې کوشش وکړئ په دویمه او درېیمه مرحله کې ښه مخته لاړ شئ. ډېرې اسانې پوښتنې دي او باجوړ ته پر انرژي ځواب راسره شریک کړئ. ستاسو لومړۍ پوښتنې ته راځم. هماغه اوسئ. د کوم پاچا په وخت کې د کافرستان نوم په نورستان بدل شو؟ ډېره اسانه پوښتنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د امیر عبدالرحمن په وخت کې. باندې تشریح کړئ. ډېر په زړه پورې لومړۍ پوښتنې ځواب تاسو چا شریک کړ؟ ټولو مشوره وکړه. خو بس دلته به ستاسو نوم نیسو. ستاسو نوم څه دی؟ سلیم لومړۍ پوښتنې ځواب راسره شریک کړ. راځم دویمه پوښتنې ته. د مسلمانانو لومړی هجرت حبشې ته د بعثت په کوم کال کې ترسره شو؟ ستاسو شل ثانیې شروع شوې. مشوره سره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د بعثت په دوهم کال کې. په څو؟ د بعثت په دوهم کال. مطمئن یې؟ ستاسو ځواب ناسم دی. اصل د مسلمانانو لومړی هجرت حبشې ته د بعثت په 5م کال کې ترسره شو. ښه، راځم ستاسو درېیمې پوښتنې ته. دویمه پوښتنه مو له لاسه ورکړله. کله چې اکسیجن د وینې له لارې تصفیه کېږي په لومړي ګام کې د بدن کومو غړي ته رسېږي؟ ډېره اسانه مشوره وکړئ. مشوره سره وکړئ. وخت مو زیات دی. کله چې اکسیجن کله چې اکسیجن د وینې له لارې تصفیه کېږي په لومړي ګام کې بدن کوم ځای ته رسېږي؟ سږو ته رسېږي. سږو ته. ستاسو مطمئن یې؟ وخت شته؟ مطمئن یم. ستاسو ځواب ناسم دی. ډېره اسانه پوښتنه ده. وینه له کوم ځای څخه تصفیه کېږي؟ د زړه له لارې. ځواب مو پیدا کړ. خیر، درېیمه پوښتنه هم له لاسه لاړه ستاسو. راځم څلورمو پوښتنو ته مو. په مرغانو کې کوم حس ډېر قوي دی؟ شل ثانیې مو شروع دي. مشوره سره وکړئ. په مرغانو کې کوم حس ډېر قوي دی؟ د لیدلو حس. بینایي حس. ډېره دا هم تشریح کړئ. څلورمه پوښتنه مو راته ځواب کړله. ډېر ښه مخته لاړئ. په مرغانو کې بینایي یعنې د لیدلو حس ډېر قوي دی. راځم آخري پوښتنې ته مو دا هم کوشش وکړئ چې راسره ځواب کړئ. د پاني پت جګړې نه وروسته احمدشاه بابا د ډهلي تخت چا ته وسپاره؟ شل ثانیې مو شروع شولې. مشوره سره وکړئ. یو تاریخي پوښتنه ده. البته د تاریخ د مضمون.
د پانیپت جګړې نه وروسته احمدشاه بابا د ډهلي تخت چاته وسپاره؟ شاهرخ میرزا ته. ستاسو وخت تمام شو او ځواب مو هم په اخرو ثانیو کې راکړ خو غلط. اصل کې د پانیپت جګړې نه وروسته احمدشاه بابا د ډهلي تخت شهزاد علي ګوهر ته وسپاره. ستاسو پوښتنې تمامې شولې او دویمه مرحله خیر چرت مه وایئ، دریمه مرحله هم شته که شروع کړئ په هغو کې مخ ولاړ شئ. ډېر عالي و راځم تعلیق ټیم ته لومړی پړاو تمام شو. د دویم پړاو پوښتنې له تاسو څخه شروع کوم. څلور ځوابه پوښتنې دي، څلور پوښتنې دي، بیا هم 15 ثانیې وخت لرئ. 15 ثانیې ستاسو کمې شوي دي. ژر مشوره سره وکړئ او ځواب سره شریک کړئ. راځم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته اماده اوسئ. د خوشحال خان خټک اثار څومره؟ لومړی ګزینه د 200 نه زیات وو، دویمه ګزینه د 300 نه زیات وو، درېیمه ګزینه د 350 نه زیات وو، څلورمه ګزینه د 500 نه زیات. کومه ګزینه صحیح ده؟ ستاسو 15 ثانیې. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک ګزینه سم ده. 200 نه زیات وو. 200 نه زیات وو. آیا مطمئن یې وخته؟ مطمئن یې؟ ستاسو ځواب ناسم دی. اصل کې د خوشحال خان خټک اثار د 300 نه زیات وو. سمه ده، دویمه ګزینه صحیح وه. دویمه پوښتنه هم لرئ، اماده اوسئ. تیمورشاه په کوم کال کې وفات شو؟ لومړۍ ګزینه 1909 میلادي کال کې، دویمه ګزینه 1915 دریمه ګزینه په 1993 کال کې، څلورمه ګزینه په 1998. کومه ګزینه صحیح ده؟ 15 ثانیې وخت لرئ، مشوره سره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. 1990 کال. په 1990 کال کې 90 اوله ګزینه. مطمئن یې؟ ستاسو وخت تمام شو، ځواب هم ناسم. تیمورشاه په 1993 میلادي کال کې وفات شو. ستاسو دویمه پوښتنه هم له لاسه لاړه. راځم درېیمې پوښتنې ته مو. خیر زده کوونکي یو ځل تشکیل کړي تر څو روحیه واخلي، انرژي پیدا کړي. باجره ته اوسئ او په ځان یې سخت مه بولئ. ډېرې اسانې پوښتنې دي. د ویټامین سي کموالی د انسان د بدن کومو غړو ته زیان رسوي؟ لومړۍ ګزینه سترګې، دویمه ګزینه غوږونه، درېیمه ګزینه اعصاب، څلورمه ګزینه ټول غړي. مشوره سره وکړئ. د ویټامین سي کموالی د انسان د بدن کومو غړو ته زیان رسوي؟ سترګې، غوږونه، اعصاب ټول غلط دي. ټول غلط دي. وخت مطمئن یې؟ بیا هم تاسو چانس درکوم، مطمئن یې او که نه؟ وخت تمام شو. ټول غلط نه دي، بلکې د ویټامین سي کموالی د بدن اعصابو ته ضرر رسوي. سمه ده؟ درې پوښتنې مو له لاسه ورکړې په دویم پړاو کې. ډېر سست مخته لاړئ. آخري پوښتنې ته راځم، کوشش وکړئ چې آخري پوښتنه راسره ځواب کړئ. د اوسپنه د دغو میوو له ډلې د کومې میوې د جوړښت په برخه کې اصلي جز په توګه شامله ده؟ توت، الوبالو، زردالو، آلو بخاره. کومه ګزینه صحیح ده؟ اوسپنه د دغو میوو له ډلې د کومې میوې د جوړښت په برخه کې د اصلي جز په توګه شامله ده؟ توت، الوبالو، زردالو، آلو بخاره. آلو بخاره. ستاسو وخت هم تمام شو او ځواب مو هم ناسم دی، بلکې اوسپنه د زردالو د میوې په جوړښت کې اصلي برخه لري. څلور پوښتنې مو له لاسه ورکړلې، ډېر کمزوري مخته لاړئ. اوس به ګورو چې بې ګروپ لوبډله څه کوي. درانه لیدونکو راځئ یو لنډه وقفه واخلو. دویم پړاو د دې ګروپ څخه پوښتنې به بیا لږ وروسته. درنو هېوادوالو، بعد لنډې دمې بیا هم ټول ته ښه راغلاست وایم. راځمه بې ګروپ لوبډلې ته. الګ ګروپ لوبډله ډېره کمزوره مخته لاړله. تاسې هم کوشش وکړئ چې داسې ونه اوسئ، ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. داسې نه چې د مدیر صاحب څه ورته وایي نوم مونږ ته کم راولئ. خیر، راځمه ستاسو دویم پړاو ته، څلور ځوابه پوښتنو ته اماده اوسئ. الف ګروپ څخه مو څنګه پوښتنې چې ورکړې هماغسې اسانې پوښتنې تاسو ته کېږي. راځمه لومړۍ پوښتنې ته مو اماده اوسئ. رومان څه ډول کلمه ده؟ لومړۍ ګزینه انګلیسي کلمه، دویمه ګزینه فرانسوي، درېیمه ګزینه لاتیني، څلورمه ګزینه الماني. کومه ګزینه صحیح ده؟ فرانسوي کلمه ده. فرانسوي. تشویق یې کړئ. د دې پوښتنې ځواب له موږ سره چا شریک کړی؟ د ټولو نه یو شخص انتخاب کړی. تاسو خو ځواب وویلی، اصل مشوره نورو ورکړې. سید الرحمن، سیف رحمان لومړۍ پوښتنه ځواب کړله. راځم ستاسو دویمه پوښتنې ته اماده اوسئ.
د دغو عناصرو څخه کوم یو یې د انسان د وینې د سرو کرویاتو په ترکیب کې شامل دی؟ کلسیم، مګنیزیم، آهن که پوتاشیم؟ ستاسو آهنګ یا اوسپنه. اوسپنه یا آهنګ. تشویق یې کړئ. ډېر عالي. دویمه پوښتنه له موږ سره سلیم ځواب یې شریک کړ. ډېر عالي، ډېر ښه مخته روان یې. تاسې راځم درېیمه پوښتنې ته مو. برانشونه د کومو انساجو په وسیله جوړ شوي دي؟ د غضروف نسج، د هډوکو نسج، د عضلو نسج او د شحمیات. کومه ګزینه صحیح ده؟ مشوره سره وکړئ. 15 ثانیې وخت لرئ. وخت مو زیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د برانشونو په وسیله. د څه شي؟ برانشونو په وسیله. لږ په جګ اواز یې ووایئ. ستاسو وخت تمام شو. په جګ اواز یې ما سره ځواب. تاسو ځواب څه و؟ لومړی ځواب دی. برانشونه د کومو انساجو په وسیله جوړ شوي دي؟ د غضروف نسج انساجو په، که د هډوکو، که د عضلو، که شحمیاتو. خیر، درېیمه پوښتنه مو لاسه ورکړله. خیر چوټ مه وایئ، 2 پوښتنې مو ځواب کړي دي. راځم آخري پوښتنې ته مو اماده اوسئ. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په دوره کې د اوبو برېښنا فابریکه په کوم ځای کې جوړه شوه؟ لومړۍ ګزینه خلیفت الله کې، دویمه ګزینه جبل سراج کې، درېیمه ګزینه پغمان کې او څلورمه ګزینه شکردره کې. جبل سراج کې. صحیح ده. پغمان کې. پغمان کې. مطمئن یې؟ وخت مو زیات دی. مشوره سره بیا هم وکړئ. تاسو درېیمه ګزینه انتخاب جبل سراج کې. جبل سراج کې. بارې تشویق یې کړئ. د اخري پوښتنې ځواب له موږ سره فکر کوم چې سیف الرحمن ځواب یې شریک کړ. هغه هم په اخرو ثانیو کې که نه، اصل کې تاسو غلطه ګزینه انتخاب کړې وه. خیر، چټ مه وهئ. ډېر ښه مخته لاړلی. دویم پړاو مو هم ډېر په زړه پورې و، ډېر اسانه و، خو الف ګروپ ته ډېر سخت تمام شو. درېیم پړاو ته راځو. درېیم پړاو ډېر اسانه دی. 3 پوښتنې دي، څه غلط جملې دي. تاسې بس تنه 10 ثانیې وخت لرئ. تنه وایئ چې د جمله صحیح ده او که غلط. سمه ده. ډېر اسانې پوښتنې دي. راځم درېیم پړاو به هم د الف ګروپ څخه شروع کړو. لومړۍ پوښتنې ته م راځم. 10 ثانیې وخت لرئ. 2 ثانیې مو ډېرې زیاتې کمې دي. مشوره سره وکړئ، ژر ځواب مو ته راکړئ. راځم لومړۍ جملې ته. په افغانستان کې لومړنی اخبار د سراج الاخبار په نوم یادېده. آیا دا جمله صحیح ده او که نه؟ په افغانستان کې لومړنی اخبار د سراج الاخبار په نوم یادېده. غلط ده. بارې تشویق یې کړئ په اخري ثانیو کې. ډېرو کمو ثانیو کې راته ځواب راکړ همت الله. ځواب یې له موږ سره شریک کړ. 1 ثانیه مو پاتې وه. او آیا پوهېږئ چې صحیح جملې څخه ده؟ په افغانستان کې لومړنی اخبار د سراج الاخبار په نوم نه یادېده. نو کوم نوم یادېده؟ شمس النهار. بیا هم تشویق کړئ. ډېر تکړه دي واقعا. هسې په اول پړاو دویم پړاو کې مو لږ څه انرژي کمه وه. اوس مې انرژي واخیستله. خیر، راځم دویمه پوښتنې ته مو. د بدن یوه مهمه دنده حرکت دی چې د عضلاتو د انقباض او انبساط له طریقه رامنځته کېږي. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ صحیح ده. تشویق یې کړی. دویمې پوښتنې ځواب بیا هم له موږ سره همت الله ځواب شریک کړ. ډېر عالي. همت الله دویمې پوښتنې ځواب شریک کړی. راځم درېیمې پوښتنې ته. د بوستان کتاب د حافظ شیرازي اثر دی. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ د بوستان کتاب د حافظ شیرازي اثر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. جواب غلط. غلط دی. تشویق یې کړی. بیا صحیح جمله څه ډول ده؟ سعدي شیرازي. ډېر عالي. ډېر په زړه پورې. په آخري پړاو کې ډېر ښه مخته راغلی. آخري پوښتنه هم له موږ سره سید حسن ځواب شریک کړی دی. راځم اوس بې ګروپ لوبډلې ته ګورو چې دوی څه کوي. ستاسو نه هم همداسې تکراري پوښتنې کېږي. تکراري نه دي، البته نوي دي، خو د همدوی په شان دي. راځم لومړۍ پوښتنې ته مو 10 ثانیې وخت لرئ. وخت مو ډېر کم دی. ژر به له موږ سره ځواب شریکوئ. لیسي حبیبیات د انګلستان په مرسته جوړه شوې. دا جمله صحیح ده او که غلط دی. غلطه ده؟ مطمئن یې او که غلط ده. سمه ده. ځواب یې صحیح ده. تشویق کړئ. ډېر په زړه پورې. صحیح جمله یې څه ډول ده؟ لیسي حبیبیات د انګلستان په مرسته جوړه شوې. د فرانسې په مرسته. د انګلستان په مرسته. نه. خیر، راځم دویمه پوښتنې ته مو. لومړۍ پوښتنه له موږ سره روحید جان. روحید الله جانم ورسره روحید جان و دې کې چې اوس خفه نه شي. راځم دویمه جملې ته. د میوند جګړه چې د انګلیسانو د ماتې سبب شوه په کندهار ولایت کې ترسره شوه.
دا جمله صحیح ده او که غلط؟ مشورې سره به صحیح وي دا پوښتنه صحیح ده مایک نږدې کړئ چې ستاسو صحیح ده صحیح ده ځواب صحیح دی او مطمئن یې بالکل ستاسو ځواب صحیح دی بیا هم تشویق کړئ ډېر په زړه پورې ډېر عالي مشوره مو چې وکړله دا اصل ځواب یې چا نه پوهېږم دومره تویلې دومره تویلې بس ویلی تا ده تا نو بیا ما وحید الله نو راځم آخري جملې ته په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره موټر په کابل کې وچلول شو دا صحیح ده او که غلط صحیح ده جمله صحیح ده ډېر عالي تشویق یې کړی آخري پوښتنه هم زموږ سره ځواب یې سلیم جان چې په مشورې سره یې ورته وویل ډېر عالي سلیم جان آخري پوښتنه ځواب کړی ډېر په زړه پورې رقابت مو درلود بیا هم تشویق کړی زموږ رقابت هم پای ته ورسېد آخري پړاو تر ټولو تاسو ته اسانه تمام شو ځکه چې بستانه صحیح او غلط او تاسو به زړه چارې او انتخاب کوم هغه به صحیح کړي وخاطر راځم دې ته دا چې پوښتنې مو ډېرې زیاتې وکړې دواړه لوبډلو ډېر ښه ځوابونه له موږ سره شریک کړ نو اوس به لږ په تمه کېږئ چې تر څو موږ ځوابونه راجمع کړو ګټونکې لوبډله هم تاسو ته معرفي کړو او همداراز لومړی مقام دویم مقام دریم مقام زده کوونکي هم تاسو ته معرفي کړو سمه ده نو درنو لیدونکو بیا هم یوه لنډه دمه کړو او د زده کوونکو نمرات هغه موږ راجمع بیا هم راوګرځېدلو ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم ځوابونه مو سره راټول کړل او ډېرې یوه جالبه خبره دا ده چې زمونږ په لومړي مقام کې 2 زده کوونکي سره مساوي شوي دي چې ځوابونه یې سره په یو شا ورکړي دي د دې ترمنځ بیا هم یو رقابت ترسره کوو د دواړو څخه به پوښتنې کوو هغه چې څوک دي اوس به معلوم شي او ګورو به چې لومړی مقام څوک ګټي او دویم مقام ته څوک پاتې کېږي دریم مقام هم مشخص دی نو راځم ځوابونو ته دا چې د دواړو لوبډلو څخه مو 12 پوښتنې کړي دي له موږ سره الف ګروپ لوبډلې شپږو پوښتنو ته په 12 کې ځوابونه ورکوي شپږ پوښتنې له تاسو څخه له لاسه تللي تشویق یې کړئ زده کوونکو او همداراز دې ګروپ لوبډله له موږ سره بیا په 12 پوښتنو کې 8 پوښتنو ته ځواب ورکړی نو له دې څخه معلومه ده چې دې ګروپ ګټونکي ده ډېره زیاته مبارکي ورته وایم بیا هم تشویق کړئ په درنو چرچټو سره ډېره زیاته مبارکي تاسو ته وایم زموږ د نن ورځ رقابت ګټونکې لوبډله بې ګروپ لوبډله وه ډېر زیاتې تاسو ته مبارکي نو اوس راځم مقام لرونکو زده کوونکو ته له موږ سره په دریم مقام کې سید حسن چې موږ سره یې دریم مقام ګټلی دی ډېره زیاته دې تاسو ته مبارک وي دریم مقام البته وروسته له خپرونې به تاسو ته جایزې سپارل کېږي ډېره زیاته دې تاسو ته مبارک وي او راځم لومړی مقام چې 2 زده کوونکي سره مساوي شوي دي د هغو نومونه به واخله همت الله او سلیم څوک دی همت الله تاسو هم راشئ دلته ودرېږئ او سلیم د کومې لوبډلې څخه دی ښه د دې ګروپ لوبډلې سرتیب ډېر په زړه پورې رقابت مو راسره ترسره کړ دواړو زده کوونکو له موږ سره په نن ورځ رقابت کې 4 پوښتنو ته ځواب ورکړی تاسو دواړو ته 4 ته ورکړی اوس به زه له تاسو څخه نو پوښتنه کوم ګورم به چې څوک ځواب له موږ سره شریکوي هر چا چې ځواب موږ ته راکړ بس هغه ته اول مقام ورکوو هر چا چې ځواب رانه کړ هغه به دویم مقام زده کوونکی شي نو راځم اول به د الف ګروپ لوبډلې زده کوونکي څخه پوښتنه وکړم تاسې اماده اوسئ د انسان د بدن هورمونونه څه ډول عمل کوي 15 ثانیې درپسې ونیسم د انسان د بدن هورمونونه څه ډول عمل کوي انسان بدن تحریک کوي بس ستاسو ځواب نه قبلېږي ځواب یې سم نه دی تشویق یې کړئ زده کوونکو بیا هم کېدای شي چانس شته مه کښېنئ چانس شته کېدای شي د دې ګروپ لوبډلې سرټیم ځواب ورنه کړي بیا هم له تاسو نه پوښتنه کېږي سمه ده راځم بې ګروپ لوبډلې زده کوونکي ته اماده اوسئ د سدوزیانو د سقوط له امله چا ګټه واخیسته احمد زیو نه ستاسو ځواب سم نه دی بېرته راسم تشویق یې کړئ اوس به زمونږ د دې ترمنځ لومړی مقام زده کوونکی معلومېږي چې یو څوک لومړی مقام اخلي راځم بیا هم د الف ګروپ لوبډلې زده کوونکو ته د بنزین فورمول څه شی دی بنزین د بنزین فورمول څه شی دی ډېره اسانه پوښتنه مې درته څخه وکړه
ځوابونه دی او سپنځه اچ ټول نه بیا هم غلط و سی شش اچ شش لازمه بیا هم دې ګروپ لوبډلې ده د اکسیجن ډېره برخه د څه شي په واسطه د وینې په سرو کرویاتو کې موجود ده اوسپنې په واسطه بیا هم خیر ځواب ووایه چانس درکوم چې اوس لومړی مقام معلوم شي زموږ ترمنځ هیموګلوبین او ډېر عالي ډېر عالي تشریف دی نو د دې څخه معلوم ده دا چې کومک هم له تاسو سره وشو خو نو څه ووایو زده کوونکي دي بس ډېر زیات ډېر انرژي د انرژي ټول په نقل کې ده استادانو په نظریه وایي ځواب یې نه قبلېږي دا چې د دوی لخوا نقل ورکړل شو راځم بېرته الف ګروپ لوبډلې ته دا کیسه ډېره لویه شوله مدیر صاحب راځم پوښتنې ته آماده اوسئ د فتح خان ورور څوک د فتح خان ورور څوک ډېره اسانه پوښتنه ځواب یې نه دی یاد راځم بېرته دې ګروپ لوبډلې ته دا پوښتنه تاسو نه کوم د فتح خان ورور ما څخه پوښتنې خلاصې کړلې په خدای چې بس داسې یو پوښتنه به له تاسو څخه وکړم چې عجله کوونکې پوښتنه وي چې چا ذهن ډېر تیز وي هغه به موږ ته زر جواب راکړي راځم پوښتنې ته دا چې الو ګروپ ټیم ده اول به یې ځواب د دوی نه وایم د منډې په مسابقه کې درېیم مقام فکر وکړئ چې تاسې لرئ درېیم نمبر تاسې د دویم کس نه چې د منډې په مسابقه کې مخته شي څوم نمبر کس راځي دویم ښه تاسو وایئ دریم نمبر مدیر صاحب دا څه کوي تشویق یې کړی بیا چېرته ووایئ بیا هم له تا څخه کوم د منډې په مسابقه کې چې د دویم کس نه مخته سي څوم کس راځي اول تشویق یې کړی دا بیا هم زده کوونکو نقل ورکړ اوس دا چې نقل یې تاسو درکړی ده د دې ګروپ لوبډلې څرګند څخه به بله پوښتنه ځان سره ترې وکړم ګورم که ځواب یې رانه کړ بس مقام لرونکی دی سمه ده پوښتنه داسې ده 15,000 روپۍ مې درکړې صرف یې درنه واخېستلې څو روپۍ یې سره پاتې بس خلاص زمونږ لومړی مقام لرونکی الف ګروپ لوبډلې دی همت الله تشویق یې کړی لومړی مقام یې موږ سره ګټلی او سلیم دویم مقام له موږ سره ګټلی ډېره زیاته تاسو ته مبارک وي نو موږ سره لومړی مقام همت الله ګټلی ډېر زیات ورته مبارک وي دویم مقام له موږ سره سلیم جان وګاټه او دریم مقام سید حسن ټولو ته دې مبارک وي ډېر یو په زړه پورې رقابت ده چې جایزې هم راورسېدلې نو راځئ لومړی مقام دې راشي دا جایزه ستا لپاره ده ډېر زیات درته مبارک وي تشویق وکړئ او دا هم د دویم مقام لپاره ډېر زیات درته مبارک وي او دا هم د درېیم مقام لپاره سید حسین تاسو سره هم مبارک نو درنو هېوادوالو یو په زړه پورې رقابت واقعا چې تر ټولو جالبترینه رقابت زمونږ په دې لړۍ کې همدا و چې هر څومره پوښتنې مې ترې کولې خو یو باندې هم سر نه خلاصېده خو خیر اخیرا مونږ مقام معلوم شو د زده کوونکو ډېر زیات ټولو ته مبارک وي ستاسو ټولو څخه هم نړۍ مننه چې زمونږ ملتیا مو وکړله او هیله من یم چې رقابت څخه مو خوند اخیستی وي او هغه پوښتنې چې ځوابونه یې نه وو تاسو ته یاد هغو ټولو ځوابونه مو هم پیدا کړي وي کور مو ودان یو ځل بیا هم مننه کوم زموږ سپانسر څخه چې حلیمیان ګروپ پاکوالي بسیار اتل زموږ خپرونه سپانسر کړې کور ودان او بیا هم د مدیر صاحب څخه د علامه رشاد خصوصي علنیسي څخه هم مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړ نو تاسو ټولو څخه نړۍ مننه چې موږ سره ملتیا وکړه البته د زده کوونکو څخه تر بلې خپرونې تر بل رقابت ټولو ته ښه وخت غواړم ښې چارې دې الله